جان علی جانی ابل گزارا بندو کو یزید ګلا ما ته رور په وینو سور راولګلو تا رور زمونږ پلار او کاکا جی دی چې تر هغې پورې په قبر کې ښخ نه کړي تر کومې پورې چې ما د خپل پلار قاتل په وینو کې هم داسې نه سور کړی یزید ګلا دشمن برانه نور په ځمکه ژوندی ونه ګرځي او اسمان ته خطې نه شي ته فکر مه کوه لالا زه به د هغه دومره ټوکړې جوړې کړم دومره ټوکړې چې دنیا به پر غونډونه باندې شي راځئ چې ځو ځئ ورځئ که د پلار بدل مې وانغښتو نو خلک به وایي چې د پولاد خان زمن حرامیانو د ډېران نه راوچت کړی و یا خدایا ته جانې یو ځل ماته په ګوتو راکړې چې زور سره خپل عمل وکړمه خپل عمل په اسلام کې د یو بل وینه بهول ګناه کبیره ده لویه ګناه ده جرم دی خو دا جرم به نن ځنګل خان پخپله کوي او ضرور به یې کوي دا وګورئ زما هغه نیازدین زوی چا چې ما سره بغاوت کړی ما سره غداري کړې وه خو نن به زه په د داسې چاړه راکاږم داسې چاړه راکاږم چې نن نه پس به یو زوی هم د خپل د پلار د حکم نه بغیر قدم نه ږدي اوس به تاسو په یو بل چکونه لګوئ ولې چې یو خو ستا ښځه او لور د جانیه او بل خوا د شیر علي ښځه او زوی دی زبیدې شیر علي اوس اخوا وګوره شیر علي چې زوی دې څومره په مینه درته ګوري دا زما زوی دی او که نه دا ستا زوی لالي دی که نه احسان ومنئ زما چې نن مې تاسو ټول یو ځای کړی یئ اوس به تاسو دواړو په خپلو کې مقابله کوئ د ګټې کور به آباد شي او بیلات به همیشه میل دپاره په ځمکه کې ښخ شي دا نه څه کېدی نو بیا دا خو کېدی شي که نه که د چا لاسه ایثار شو نو د هغه د خاندان یو کس به په وینو کې سور کېږي په وینو کې